بسم الله الرحمن الرحیم. دا ویډیو به یو څه اوږده وي ځکه د طالبانو دفاع وزیر سره د ځانګړې مرکې ټول نقاط مو پکې راخیستي دي او تاسو ته وړاندې کوو. هغه ملګرو که مرکه لیدلي خو قدر ښه چا نه لیدلي، په لنډ ډول د مرکې څو مهم ټکي دي چې غواړم در سره شریک کړم. د خپرونې په پیل کې د طالبانو دفاع وزیر وویل چې په پاکستان سره جګړه کې شهیدانو ته جنت او لوړې رتبې او ټپیانو ته بیړنۍ شفا غواړو. دویمه خبره یې دا وکړه چې موږ له پاکستان سره په بېلابېلو هیوادونو کې مذاکرات وکړل خو له بده مرغه کومې پایلې ته ونه رسېدو. دریمه خبره یې دا وه چې خبرو اترو کې داسې معلومېدل چې پاکستانی لوری اوسنۍ جګړه په لوی لاس پیلول غواړي. څلورمه خبره یې دا وه چې موږ په مذاکراتو کې ورته واضح وویل چې د دې لیکلی تضمین به یو بل ته ورکړو چې دواړه به د یو بل د حریم او خاورې احترام کوي او بې احترامي به یې نه کوي. پنځمه خبره دا وه چې پاکستان ته مو وویل چې د لارو بندول او د کډوالو ځورول د ستونزو حل لار نه ده او باید پر اساسي ټکو تمرکز وشي. شپږمه خبره شپږمه خبره دا ده چې پاکستان غوښتل چې د ډیورنډ فرضي کرښې ته باید د رسمي سرحد کلمه وکاروو، خو موږ په واضح ټکو ورته وویل چې دا د ملتونو موضوع ده نه د حکومتونو. اومه خبره دا ده چې پاکستان له موږ غوښتل چې د فرضي کرښې دې غاړې به پر راغلو کډوالو داسې عملیات کوو لکه دوی چې تر کرښې حق غواړي پیل کړي دي. اتمه خبره دا ده چې پاکستان اساسي درد د ډیورنډ فرضي کرښه ده خو ځینې نور مسایل هم شته دی. نهمه خبره یې دا کړې ده چې کله چې مذاکرات سعودي ته انتقال شول نو دوی له موږ غوښتل چې عملیات وکړو، خو موږ ورته وویل چې دا معقوله لار نه ده او ترهګر لپاره هر څوک بیل تعریف لري. لسمه خبره دا ده چې پاکستان غوښتل موږ د قبایلو پر وړاندې ودروي او جګړه د کرښې هغه غاړې نه دې غاړې ته راوړي. یولسمه خبره دا ده چې کله چې د سولې پر متن هوکړه کېدله موږ په ځینو کلماتو ملاحظات درلودل خو پاکستان نه منله، چې وروسته مو پر یوې بلې ناستې هوکړه وکړله. دا ناسته د سعودي له پلاوي سره وه چې هغوی کابل ته راغلل او موږ ته د ښه نیت له مخې ورته د پاکستان اسیران هم ورخوشي کړل. کابل ته مو د 12مه خبره دا چې کابل ته مو د سعودي پلاوي کابل کې مو د سعودي پلاوي ته خپل وړاندیز په واضحو ټکو بیان کړل او ورته وویل چې پاکستان داعش روزي او د اوسني حکومت د مخالفانو پر منسجم کولو بوخت دي، وسلې ورکوي، ځای ورکوي، مهمات ورکوي. نو اړتیا ده چې په دې اکړه یوې هوکړې ته ورسیږو چې د دواړو هیوادونو خاوره د یو بل پر وړاندې ونه کارول سي. 14مه خبره دا ده چې پاکستان ته مو په زغرده وویل چې د افغانستان د خاورې بې احترامي د افغانانو بې احترامي ده. 14مه خبره دا وه چې کابل په تمه و چې اسلام آباد به د سعودي د پلاوي په لاس ورته د سولې پیغام ورکړي، خو هغوی ښځې او ماشومان راته شهیدان کړل. 5م خبره دا کړې ده چې موږ غچ محدود ارزولی خو دوی چې جګړه اوږده کړه ورسره اوږدوي. 14مه خبره دا وه چې موږ متجاوزین نه یو، د پاکستان له خلکو او بنسټونو سره کومه ستونزه نه لرو، نو د جنګ اوږدول، ختمول او لنډول یې د پاکستان پورې اړه لري. 18مه خبره دا ده چې موږ د دفاع په حالت کې یو، که پاکستان جګړه کوي جګړه ورسره کوو، که سوله کوي سوله ورسره کوو. 18مه خبره دا ده چې له بهرنیو چارو وزیر سره مو د یو شمېر هیوادونو اړیکې نیول شوي خو داسې جدي پیغام نه دی راغلی چې پاکستان سولې ته آماده دی. 19مه خبره دا ده چې د ډیپلوماسۍ دروازې مو د ټولو پر وړاندې خلاصې دي. 20مه خبره دا ده چې دوی پر ملکیانو برید وکړ خو موږ یې نظامیان په نښه کړل. 21مه خبره دا وه چې زه بیا هم دا وایم چې که کابل نا امنه کیږي اسلام آباد به ورسره هممهاله ناامنه وي. 22مه خبره دا وه چې پاکستان د دا فکر نه کوي چې کابل دې په نښه کړي او هغوی دې په آرام کینی. 23مه خبره دا ده چې موږ د خپلو ټولو وګړو غچ اخیستی او د یو کس په مقابل کې مو د دوی لسګونه نظامیان وژلي دي. 23مه خبره دا ده چې زموږ توکل په الله دی او الله جل له موږ سره ځکه نصرت کوي چې متجاوزین نه یو بلکې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کوو. 25مه خبره دا ده چې زموږ پالیسي مکمله جوړه ده، که میاشت جګړه کوي او که 10 کاله موږ نه ستړي کیږو او نه ویریږو. 26مه خبره دا ده چې ملت ته ډاډ ورکوم چې هیڅ ورخطا نشي او زموږ اردو به په میړانه دفاع کوي. 20مه خبره دا ده چې موږ د پاکستان او ټي ټي پي ستونزه د سولې لارې حل کوله او 80% پرمختګ هم شوی خو د پاکستان نوې رهبرۍ هر څه خراب کړل، ګډوډ یې کړل. 28مه خبره دا ده چې پاکستان خپل ملت ته ټي ټي پي دومره لویه کړه چې سبا پر افغانستان د تیري لپاره ورته جواز ولري. 29مه خبره دا ده چې پاکستان په مختلفو هیوادونو وګرځېده او هغوی ته یې دا ذهنیت ورکوو چې افغانستان اوسنی نظام ترهګرو ملاتړ دی. 30مه خبره دا وکړه چې ښایي پاکستان له امریکا څخه په افغانستان کې د پاتې وسلو
د لمنځه وړلو پروژه ترلاسه کړې وي، خو تر اوسه یې امریکا نه مني او په دې اړه زموږ ارزونه روانه ده. یو دېرشمه خبره دا چې پاکستاني پالیسي دا ده چې افغانستان کې یو کمزوری حکومت وي او هر وخت چې وغواړي د افغانستان پر ستوني لاس کېږدي. دوه دېرشمه خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې افغانستان ته تل بهرني سیاست کې پاکستان سره مشورې وکړي، خو د افغانانو په اړه دا فکر کول یو خیال دی، محال دی او مجال دی. درې دېرشمه خبره دا ده چې موږ د خپل ځان لپاره بدیلې لارې پیدا کړې دي او دا هغه څه دي چې پاکستان یې په لړزان کړی دی. پنځه دېرشمه خبره دا ده چې د جهاد په موده کې افغانستان پاکستان ته په یوې لنګې غوا بدل شوی و او اوس هغه تمه لرې شوې ده. شپږ دېرشمه خبره ده چې کله چې لومړي ځل لپاره امارت واک ته ورسېد نو پاکستان امریکا ته اډې ورکړلې او له هغه ځایه په افغانستان باندې بریدونه کول. اووه دېرشمه خبره یې دا کړې چې افغانانو ته مې مشوره دا ده چې هر دښمن ته یو موټی شي او چاته مو دا موقع ور نه کړئ چې زموږ په منځ کې ځای پیدا کړي. اته دېرشمه خبره یې دا کړې چې افغانان اوس دا درک پیدا کړی دی چې د پاکستان پر وړاندې یو موټی دي. نهه دېرشمه خبره دا چې له خپلو ولسونو مننه کوم چې د خپل حکومت تر شا ولاړ دي. څلوېښتمه خبره یې دا ده چې له دې څخه ستړي شوي یو چې دا خلک څنګه د جګړې له میدان څخه راوګرځوو. یو څلوېښتمه خبره یې دا ده چې زرګونه خلک همدا اوس یو امر ته په تمه دي، خو موږ ورته ویلي دي چې اوس تاسې ته د جګړې اړتیا نسته. دوه څلوېښتمه خبره دا ده چې پاکستان جګړه یوه ګټه موږ ته دا راکړه چې ټول افغانان یې یو موټی کړل. درې څلوېښتمه خبره دا ده چې د روانې جګړې په جریان کې مې هم د پاکستان ولس سیاسیون او دیني عالمانو ته همدا پیغام دی چې موږ له تاسو سره دښمني نه غواړو، خو تاسې خپل پوځي رژیم قانع کړئ چې اوسنۍ جګړه یې په ګټه نه ده. څلور څلوېښتمه خبره دا ده چې د پاکستان ولسونه باید پوه شي چې زموږ جګړه هغوی په مقابل کې نه ده بلکې د پاکستان د پوځي رژیم په مقابل کې ده. پنځه څلوېښتمه خبره یې دا ده چې د پاکستان ولسونو ته وایو چې ستاسې ښېګڼې غواړو او تاسې ته ستاسې د پوځ لوري کېدونکي تبلیغات حقیقت نه لري. شپږ څلوېښتمه خبره یې دا ده چې د یو افغان په توګه نه د جګړې پلوی یم نه مې شروع کړې بلکې راباندې تپل شوې ده. اووه څلوېښتمه خبره یې دا ده چې موږ خپلو ولسونو ته جګړه نه راوړو خو پاکستان نهایي زیات مجبور کړي یو. نهه څلوېښتمه خبره یې دا ده چې د خپل هیواد په دفاع کې نه ستړي کېدونکي جنګ کولی شو. پنځوسمه خبره یې دا ده چې خپلو سرتېرو ته وایم چې پر هیڅ چا تیری مه کوئ، خو که څوک تیری کوي نو کلک ځواب ورکړئ او ټول جنګي اصول ته پابنده اوسیږئ. یو پنځمه خبره یې دا ده چې نړۍ ته وایم چې موږ لا هم په خبرو باور لرو او دوی باید پاکستاني رژیم قانع کړي چې له خبرو اترو پرته بله لاره د دوی په ګټه نه ده. دوه پنځوسمه خبره یې دا ده چې پاکستان ته مې پیغام دا دی چې موږ د خپلې دفاع لپاره یو اوږدمهالې جګړې ته چمتو یو. دا و د نن ورځې د طالبانو د دفاع وزیر ځانګړې مرکه چې له تلونیو سره یې کړې وه.